بسم الله الرحمن الرحيم. نحو امیر مولیانو پرون مو الحمد کې د حمد معنا هم مخکې شوی وکنه او بیا الف لام د توفودل شاید کړی دي. الحمدلله مولا تعالی دې یاد کړی الف لام دنه دې یاد کړی ته لږ ودرې غاله بچا شابه ته پرون چرته وي څنګه دې یاد کړی کړی دي تاسو یو الف لام په څو قسمه دي نمونه صرف واخله پنځه قسمه دي زته پکې یو څلور ویو شاباش دلته الحمد کې کوم الف لام دي چاته یاد دی الله سوچت کې الحمد کې الف لام کوم الف لام دي ورنه ویلینو ما ویلو چې یا جنسي سکی یا استغراقي سکی کړه شاباش خواري کوي دا بعضې خبرې په اوله درجه کې داسې طالبانو په دې ځان پوهه کوي چې ستاسو زړه به غواړي چې زه په هر شي پوه شم ښه خبره چې پوه شي خو که نه م پوهېدې نو یو شی به ګوټکۍ یادوي که څنګه حافظان حفظ کوي قرآن یادوي که نه دا خو استاد نه ته پوهېږي چې دې آیات معنا خو باندې نه راځي څنګه یاد کړم نسي یادوي نو بعضې خبرې به زه تاسو ته داسې ښیم د الله په اذن باندې چې هغه به هم داسې یادوئ وروسته چې نحو امیر خلاص کوو مونږ کله ټول کلاس کې اجرا کوو نو بیا به تاسو پوهېږئ پوه شوئ په خبره نو دا شکایت مه کوئ چې یاره مونږ په سبق پوهه نه شو یا نه پوهېږو نه دا یادول کوئ نو پرون مونږ ویلو چې الف لام په دوه قسمه دي اسمي او حرفي اسمي چې په صيغه د اسم فاعل اسم مفعول داخلي حرفي چې داسې نه دي او حرفي په څلور قسمه دي جنسي استغراقي عهد خارجي عهد ذهني جنسي مثال من تویلو لك ویلو الرجل خير من المرأة او د استغراقي مثال لك ان الانسان او د عهد خارجي مثال لك فاسو او د عهد ذهني مثال لك فاخاف شاباش ما شاء الله من تر اجمعين پورې معنا کړی دا کنه لفظ د الله راغی بسم الحمدلله کې لفظ د چاره د الله معنا مې تکړی و شاباش هغه نه موږ فارغ یو رب العالمین او حمد کې خبرې دي کړی کنه حمد تعریف او د شکر او د مدح فرق مې ته ویلو یو خبره په کې بل وکړو چې تاسو یې لږ پیش شي یو اقسام د حمد دي یو ارکان د حمد دي د اقسام به بری درجه ته پریلو خو د ارکان به وپیژنو حمد څو رکنونه غواړي څلور رکنونه غواړي حمد چې موجودیږي څو ارکان غواړي څلور ارکان حامد محمود محمود به محمود عليه حامد محمود محمود به محمود عليه من چې یو چې الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لري نو حامدین څوک دي من او تاسو یو من حمد یو کنه او محمود څوک د چا صفت کو د الله نه محمود محمود به څه ته دی الفاظ ته وي دا الف لام در الحمد در حمد الپدو الحمد دا محمود به دي په کوم الفاظ چې چا صفت کې کنه دیتا زه ما امیر څنګه دي راکا خو به قاری صاحب نه دا ډیر خسړې دی دا اوس ما د صفت کو محمود به څه شي دي دا ډیر خسړې دی دا محمود به دي ته شو محمود علیه بس شي دا محمود علیه خو دې ته چې سره انعام کړم ته موږ باندې شربت بوتل هم داس کړي څنګه ته محمود علیه محمود علیه دې ته وي چې چا در باندې یو احسان وکاو دا غي په وجه ته چې دا خسړې دی چا صفت وکړي محمود علیه الله رب العالمین چې ته عالم کړلې او ته کله پس عالم جوړ کړلې نو دا محمود علیه د کوم شي په سبب چې ته حمد کې د کوم د وجه نه چې ته د الله صفت کې تقته محمود علیه بل مثال درکم مولانا ستانو مسیح الله ستا ناصح الله را لګي د مسیح الله سره یو 50 روپۍ د زیارت پورس کومک وکړه په دې چې میموري کارت پټ کی کتاب شپه ځان لوالي نو تر لګي دی د ناصح الله صفت دی وکړه دا ډېر خسړې دی نو ته حامد شو دا محمود شو دا ډېر خسړې محمود به شو دغه 50 روپۍ محمود علیه شو ارکان د حمد مو پیژندل فهمیږي ارکان حمد څنګه چارتا حامد محمود به محمود عليه حامد ما شماستم محمود الله محمود به اي الفاظ الحمد لله محمود عليه انعامات برما وشما الثلاث الله محمود عليه فهمیږي
رب العالمین چې تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. رب دا یا مصدر دی یا صيغه د اسم فاعل لا. رب اصل کې رباب، اصل کې څو رباب، رب ته جوړ شو معنا تربیت کول. خدا دلته نشي کیږي ځکه الله خو تربیت کول نه دی، الله تربیت کوون کې دی، الله تربیت کوون کې دی. نو رب دلته صيغه د اسم فاعل لا یا صفت مشبہ ده، صيغه د اسم فاعل لا یا صفت مشبہ ده. الله چې ده تربیت کوون کې ده د ټول مخلوقات. تربیت څه ته وایي؟ تدریج الشيء الى حد الكلام تدریجا فتدریجا، بلوغ الشيء الى حد الكمال تدریجا فتدریجا. دا لغت دا ازمال الفاظ مې یادوي. رسول د یو شی دی حد کمال ته خو درجه په درجه، درجه په ماشوم چې د مور نه پیدا شي صرف مم پیژني بس. ولی کته ګاډم پیژندې او هوایي جهاز او موټر سایکل پیژندل نه دبا زړه کې به خواهش وي خو چلولې به شوي خفګان نه بمړوي نه بس. نو چې ورورو چې څومره ماشوم غټيږي ورورو عقل هم زیاتېږي. هله څلوېښتو کالو ته چې ورسېږي نو دماغ عقل یې څه شي کامل شي. دا کار څوک کوي؟ رب. منفرد تحقیقي درجه په درجه یو شی کمال ته رسول، درجه په درجه یو شی. د غنم دانه چې وګورځي په پټي کې پټه وتري اول تیغ راشین شي به ورو هو اوچت شي به وګي وکي به زیر شي به پوخ شي به ورپسې لور واخلي. نو دا چا وکړو؟ رب وکړو. نو رب تربیت کوونکی ته تربیت منار یو شی حد کمال ته رسول درجه په درجه، یو شی حد کمال ته رسول درجه په درجه. العالمین جمع د عالم د مليانو. عالم ستوای کل ما سوى الله، د الله نه بغیر چې څه شي ته تخکاری او کنه خکاری دی ټول ته عالم وای، ټول ته سوی ولی وت عالم وای. مولانا ځکه عالم نخې ته وای او دا ټول مخلوقات نخد او علامه د وجود د الله باندې. دا ټول مخلوقات نخو علامه د پچا باندې ځکه وت عالم وای. نو عالمین جمع د عالم دا جمع ذکر اوري د چې الله د ډیرو عالمونو تربیت کوون کړي. تاسو به ویلي که چا مکتب ویلی جمادات، نباتات، مائعات او دارنګي عالم د ونو بوټو، عالم د مرغانو، عالم د انسانانو، عالم د پیرانو، عالم د ملائکو، عالم د دنیا، عالم د آخرت، عالم د جنت، عالم د جهنم. دا ټول ډیر شي دي کړی. نو ځکه عالمین جمع راوړو. نو پښتو کې معنا به څنګه کې رب العالمین چې تربیت کوونکی د ټول مخلوقاتو دی. عالمین جمع د عالم دا. عالم څه ته وایي؟ ما سوا د الله نه چې هر څه دي ته عالم وایي. ولې ورته عالم وایي؟ ځکه عالم په معنا د علامې سره د نښې سره، او عالم ته عالم ځکه وایي چې دا هم په وجود د الله علامه ده. والعاقبة غره انجام للمتقین د فار المتقینانو ده. دلته د الف لام راغلي په العاقبتو کې. نو دا الف لام کوم الف لام دی مولانو؟ حرفي دي که اسمي دي؟ اسمي دي ځکه چې په صيغه د اسم فاعل داخل شوی. صيغه چا داخل شوی؟ او یا که عاقبت مصدر واخلي اسم فاعل مراد نکي نو به الف لام حرفي دي. د الف لام حرفي دي. خدا عوض دي د مضاف الیه نه. اصل کې دلته عبارت ده چې وخير العاقبه ما تاسو معنا کړی و غره انجام. هغه غره د کوم ځای معنا کوي؟ د الف لام معنا کوي ځکه د الف لام عوض ده د مضاف نه چې هغه خیرو ده. وخير العاقبه او غره انجام للمتقين د فار تقوا والو ده. متقين جمع د متقی ده. متقی مخکې مرته تشریح ویلی و. دا په لغت کې وقا یقی وقایتن مشتق ده. باب ضربه یضربو او په هفت اقسامو کې لفیف مفروق ده. په صرف بوهایی دویمه صفحه کې را روان دی. اوس نه مې ته ویلي صرف بوهایی وی ان شاء الله دا براشي. وقا یقی مثال لږ او نور مثالونه شته دلته. نو لفیف مفروق ده. وقا یقی وقایتن وقایت بچاو ته وي، حفاظت ته وي. د کتاب وقایه ته وقایه وي. ولې دا کتاب یې څه کړی دی؟ حفاظت یې کړی دی. نو متقی بچاته وي چې ځان حفاظت وکړي د ګنا نه، د الله د نافرمانی نه. او مخکې مې دې کې لږ شان وضاحت کړو تاسو. نور ډیر پکې نه ورځو. هو الصلاه راشه لفظ د صلات ته. صلات په لغت کې دعا ته وي. صلات په لغت کې او په اصطلاح کې د صلات څلور معنی دي. که نسبت الله ته وشي نو په معنا د رحمت سره راځي لکه دلته والصلاه علی رسوله والصلاه والسلام علی خیر خلقه. او نزول د رحمت دی. موږ څنګه معنا کوو؟ صلات درود دی معنا رحمت دی نو طرف د الله نه په چا باندې په محمد رسول الله. نو صلات نسبت چې الله ته وشي چا څه ته وي؟ رحمت ته وي. چې د صلات نسبت ملائکه ته وشي
نو په معنا د نه استغفار معنا د څه سره وهم یستغفرون قرآن کې ډېر ځایونه کې رسېدي موږ تاسو له الله نه څه غواړي بخښنه غواړي حدیث کې چې یو سړی راشي جمعه له اودس کړي او د مانځه په انتظار ناشي ملائکه وي اللهم صل علیه یا الله د باندې رحم وکي یعنی د مغفرت وکي د صلات نسبت چې بندگانو ته وشي په معنا د دعا سره راځي صلات نسبت چې چاته وشي ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا ستا سبب د آرام د صحابه کرامو لپاره دا ځای وی قاریانو ان صلاتک دې شاته یو اسلام طرف تراشه مشتقای رمضانیان یې کنه وایي تاسو یعقوب مولوی صاحب ورور کوم دی یاسین څه شو تا ته نه دی یاد نو شاته راشه کنه ها نه ايش تطهرهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اے پیغمبر چې صدقه راوړل او jihad کې لګول نو څه کوا دعا وتکوا ځکه ستاسو دعا سره د هغه زړونو ته آرام راشي د نبی عليه السلام دعا خو ډیره قبول شوی دعای نو راشي وس صلات چې نسبت بندگانو ته وشي په معنا ده څلورم نمبر د صلات نسبت چې حیوانات او مرغانو ته وشي وحوش او طيور ته وشي په معنا د تسبیح او تهلیل لازم په معنا د تسبیح یعنی سبحان الله ولا اله الا الله دا مرغان چې دیم ګور د الله تعالی ذکرونه کوي ها كل قد علم صلاته وتسبيحه شور سره كل قد علم صلاته الله ته د هر حیوان مونږ هم معلوم دی او تسبیح به هم معلوم ده نو د صلات نسبت چې وحوش او طيور ته وشي په معنا ده تسبیح او تهلیل تسبیح من سبحان الله او تهلیل من لا اله الا الله نو صلات په لغت کې دعا ته او په اصطلاح کې څلور معنی دي که نسبت الله ته وشي نزول رحمت که نسبت ملائکه ته وشي استغفار که نسبت بندگانو ته وشي دعا که نسبت وحوش او طيور ته وشي تسبیح او تهلیل ان شاء الله دا مې یاد شو والصلاة والسلام او سلامتیا دی وی حدی کې مډیر نن نو چې تاسو ته مشکل کیږي نو صرف دومره یاد کې سلام څه ته وي د الله نوم دی یو سلام د الله نوم دی معنی دا بچ کېدل څه شي بچ کېدل او بچ کول یو د چا حفاظت کول نو والصلاة رحمت دی والسلام او سلام دی یعنی نبی علیہ السلام دی محفوظ وي داغه د حفاظت کړی شوی وي د هر قسم شیاطین او جنی او انسیونه السلام د الله عبادت د ډیر مسلې پکې دي علی خیر خلقه په بهتر د مخلوق د الله خیر دا صيغه د اسم تفضیل په اصل کې اخیرو معنا ډیر بهتر په بیت ورسته خیرو جوړ شوی دی د تحقیق روان تاسو ته په صرف کې ان شاء الله په بهتر د مخلوق د الله محمد چې څوک دی محمد کی تحقیق دا دی چې محمد صيغه د اسم مفعول له د باب د تفعیل نه صيغه د اسم مفعول له د باب دا به تاسو ته په میزان الصرف کې راځي منشعب کې هم سکل برازي ان شاء الله ابواب د ثلاثي مزید فيه دولس دي به همزه وصل پنځه دي یو پکې باب د تفعیل دی محمد حمد يحمل تحمیدا نو محمد هغه چاته وایي چې د هغه صفاتونه کېدل شي نو د نبی رسول الله صفاتونه کېدل شي کنه وآله او داغه په آل نیوی اجمعین په ټول مؤمنانو دی شي مولانا صلوات سلام زما څومره وخت پاتې 15 منټه دا خبره د شي دي چې لګ شانتي غرول په کار تاسو نه چې به نورو کتابونو کې راځي بالکل ناشنا نه یاستئ ځکه زه وایم خاطر تاسو به دا شکایت کوئ چې دا اوس موږ ته نه یادېږي څنګه نو یو طریقه خدا نه کړ چې شوق یو یادول خو دا اوس ریکارډینګ شروع دی کنه مال راځي د موبایل در کومه ټول کلاس یاوري چې موبایل لا خراب نه کړي صحیح ده دغه طریقه دا چې دا اوس د ذهن کې الله سکینه ول دا ویو ځان سره ویو ودام کافي نو اوس وآله ترازو وآله او په آل د نبی علیہ السلام دی وی آل په لغت کې رجوع توای آل په لغت کې او په اصطلاح کې درې معنی لري یو آل معنا لخر او جنود لخر او جنود لکه آل فرعون تابعدار د فرعون وایي او دویم آل په معنا د نفس او د عین یعنی په خپل آل په معنا د نفس او د عین لکه قران کې تاسو ته وایم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون او په دې صندوق کې بچی شي باقیات آثار وي د هغه نه چې پریخي آل موسى وآل هارون په خپل موسی او په خپل هارون یعنی په دغه صندوق قران ترجمه چې دا ویل دا تاسو ویل بولا آل موسی او آل هارون دغه د موسی علی السلام پټکي او دغه جامع او مغامسا مراد ده
نو په خپل د موسی علی السلام مراد ده، بل چا نه ده مراد. نو آل په معنا د نفس سره راځي. درېمه معنا آل په معنا د اهل بیت د رسول الله، لکه دلته دا مراد ده و آله او په اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اهل بیت څه ته وایي؟ د رسول الله بیبیان شو نه واړه، لور شو فاطمه رضی الله عنها، او دارنګ حسن حسین شو، او داغه بیبیان دي ته اهل ویل شي. دیم قول اهل بیت د رسول الله چاته وایي؟ هغه دوه خاندانونو چې په هغه باندې صدقه او زکات حرام، یو بنو هاشم او بل بنو عبد مناف. بنو هاشم او بنو عبد مناف دا خو آل نسبی د رسول الله. دیم آل حسبی. حسبی حدیث کې راغلی دی چې مؤمن تقی نقی فهو آلی، چې مؤمن وي ظاهره کې د ګنا نه ځان ساتي او باطن پاکي، بس دا زما آل دی. په دې بنا باندې آل کې ټول مسلمانان داخلي. موږ بلته چې و آله او صلوات سلام دی په آل د نبی علیہ السلام. ک آل حسبیه نسبیه خو دغه طبقه بیبیان او اولاد د نبی علیہ السلام، او یا بنو عبد مناف او بنو هاشم، او ک آل حسبیه ټول مسلمانان پکې څه کیږي داخلي. یوم دا خبره غره ده اجمعین په ټولو دی. اجمعین لفظ د تاکید ده، نن د پاره عمده تحقیق بس ته. ها ته چا که سوال نو زين کې وکړه شابه زر زر. والله